الله الرحمن الرحیم. راځئ مسور ته. نن لرو مارک سټیشن. د مارک سټیشن په واسطه څه کول شي چې پاراګراف یا یو لیک تاسو ونشئ سړي تر کوم موږ کولای شو چې مارک لري لغات ونشئ دلته به څه کول شي چې یو جمله یا پاراګراف ونشئ کوي. نو را بس مارک سټیشن باندې وکړو تاسو به لیکنه انتخاب کړئ. مثلا دا لیکنه مارک سټیشن اوس دا راغلی دغه لیکنه ستاسو په نښه کوئ. مثلا د یو کتاب دغه د سوالونه دی یا دغه د لغاتونه دی صحیح دی هغه هلته په نښه کېدل. دا په کوم ډول کې تاسو ثبتوئ په کټګوري کې موږ دلته کټګوریانې سته ګورئ کیسز ده دا د آدر ده په هر ډول کې تاسو ثبتولی مثلا رولز دي په رول کې ثبتوئ په دې هر یو کې ثبتول هغه ورته انتخاب کړئ. دا نو بیا به راشي کټګوري ته دا کټګوري خپل په نامه هم جوړول شي. ګور ریپلیس ویت راځي نوم ورکړئ ریپلیس ویت کله چې اوکې کړو بس څه کېږي هغه نوم باندې مثلا زه راځم ورته دا زه د انفو په نامه ثبتوم نوم ورکوم انفورمیشن دا به ریپلیس کړي اوکې وکړي ګور انفورمیشن راغلی اوس دا راځي دا به څه کوي مارک اوس دا مارک شو. راځي بل لیکنه نور لیکنه چې ارزه یو مثلا راځي بل لغات یا لیکنه په نښه کوي دا جمله ده دلته به کلیک وکړئ مارک بل لغات دغسې بله جمله ده دا جمله چې مو انتخاب کړه به کلیک وکړئ مارک صحیح شو. دا چې مارک یې نیکسټ سټیشن بل سټیشن تلل بل سټیشن تلل دا سټیشنونه چې موږ مارک کړي هغه راته ښیي. نو اوس راځو هر څومره لیکنه چې هغه ورته انتخاب کړي یا جمله یا پاراګراف دلته به کلیک کوئ هغه به مارک کوئ. کله چې د مارک اوس غواړئ د دې فهرست راوباسئ نو راباسئ هر ځای چې مو رایسي هلته به کلیک وکړئ پرې ورکړئ پاراګراف مارک پیسته کړو ریفرنس راباسئ انسرټ ټیبل اف اتھارټیز. اوس په دې کې نور خو هغه ټول خبرې دي یوز سپیسیم دا مطلب دغه دی د دې ترمنځ دا فاصله چې ده دا غواړي که نه غواړي هېڅ کوي بیا نه لرو کیپ اورجینل فارمیټینګ په هغه اصلي فارمټ کې راته راکړه چې رقم لیکنه وه په هغه فارمټ یې راکړه. اوس نو د هغه سره بیا کوم ډول کوم فارمټ غواړي په دې کوم فارمټ انتخاب کړئ او دلته خو د دې لیکي ډول دی ګورئ دا ډول راځي په بل ډول راځي مثلا دا ډول هغه په کومه کټګوري کې اوس به راسي هغه ورته انتخاب کړئ انفورمیشن کوم دا به اوکې وکړي مارک نه اوکې باندې وکړي انفورمیشن اوس صحیح سوال راته راغلی انفورمیشن اول چې دلته و هغه معلومات درته درکړل صحیح شو په دا ترتیب باندې کوم موږ چې لغاتونه په نښه کول دا باید د لیکنې لپاره کوي. نو ریپلیس منیو پاتې وروسته د هغه څخه وروسته لرو میلینګ په میلینګ کې اول لرو انولپس دا چې دی لفافې دی تاسو به راسئ دلته به کلیک وکړئ نو لږ خپل لفافې ته رسئ تاسو کله لیکنه یا میسج استوئ چاته مثلا پیغام دی هغه چیرې چاپېږي چیرې جوړېږي دلته په انولپ کې جوړېږي یا د کارت په شکل چې چاپو انولپ کې کېږي نو تاسو به راسئ انولپ باندې به کلیک وکړئ انولپ چې کله خلاص اوس په دې کې اول لرو ډیولري ادرس او بل ریټرن ادرس. ډیولري ادرس دې ځکه چې تاسو مثلا لیکنه چیرې استاسئ دا ادرس ورته ورکړئ مثلا ورته کوم سیټي کوم ښار دی انټر و په دې کې مثلا سټریټ دی کوم کوڅه ده او بل په سټریټ کې بیا چې راځي بلاک څو بلاک هغه ورته ورکړئ مثلا دوه بلاک
دغسې روډ سړک هغه ورته ورکوئ. دا ټول چې ورکړه بس دا خو دا لیکن چې تاسې د دې ځای څخه یاست دی صحیح دی. د هغه به کاپي کې راوسي دلته بیا هم ورته ورکړي ریټرن ورته د هغه ځای څخه چې بېرته تا ته جواب رسول کېږي هغه کوم ځای دی هغه به ورته ورکړي. مثلا راځي دلته ورکوئ د دې پر ځای کابل هلته څوم ځای دی مثلا اول چوک دی یا په چوک کې کوڅه دی بیا ټول معلومات چې دی هلته پیسې دی هغه چې کله ورکړله مثلا دا معلومات ورته ورکړل. اوس تاسې غواړئ چې دا لفافه چې شي کې راوړئ دا به چې شي کې اډ ټو ډاکومنټ باندې به کلیک وکړو دا به ایست کړي. اوس راغله که نه راغله صحیح شو دې ځای څخه موږ هلته هستو. نو دلته به راسي نور اپشن چې د دې ده بس دا به دغه ډول چاپېږي که په پښتو ولیکل په پښتو باندې ولیکل. اومیټ دا ریټرن ادرس چې شي که ایست یې که چینج ډاکومنټ باندې ولیکل هغه ایست څه که نه شو بیا صرف دغه ادرس راځي چې موږ ورته ورکړي دلته به کلیک وکړئ دا به ایسته کړئ. بل لرو پرینټ د پرینټ لارې کول چې دا لفافه چې شي کوي چاپ یې کوي. بل لرو آپشنز په آپشن کې انولپ سایز د لفافې کوم ډول غواړي دا اوس لاس دی نه 14 هر څومره چې مو غوښتي تغییر پکې شته. مثلا زه دا انتخاب او اوکې چینج ډاکومنټ څه ګوره هغه سایز پکې نه ایست که نه هر سایز چې موږ انتخابوي بیا به راسي کلیک وکړئ راپسې آپشن. بل د دې ډولري ادرس لپاره کوم فونټ ورکوئ د دې فونټ لپاره ادرس لپاره راپسې فونټ ورته انتخاب کړئ. دا ټول مخکیني آپشن چې تاسې ویل دي صحیح هغه ورته انتخاب کړئ. مثلا داسې رنګ یې ولري دا به اوکې کړو. او بل ریټرن ادرس د دې ادرس لپاره کوم ادرس څنګه فونټ ورکوئ هغه ورته انتخاب کړئ اوکې وکړئ. بل دا یې فاصله ده فرام لیفټ فرام ټاپ د چپه طرف څخه دا ډولري ادرس څومره فاصله ولري فاصله ورکوئ وینئ دلته لاندې دا ولې دا ادرس دی ګوره دلته خو موږ دلته څنګه راغلی دی ډولري ادرس ته مخکې دی نه خو هلته چې کله موږ کلیک وکړو ډولري ادرس دغه داسې راځي ریټرن ادرس هلته په اثر کې راځي. نو دا د چپه طرف څخه څومره فاصله ولري هغه ورته ورکوئ د لوړ طرف څخه څومره فاصله ولري. او بل ریټرن ادرس ته کوم ځای څخه دغه طرف ته ښیي د چپه طرف څخه څومره فاصله ولري او د لوړ طرف څخه څومره فاصله دا به اوکې. اوس به راسي چینج ډاکومنټ هغه ډول جوړ او اوس به راسي انولپ. بل لرو ای پوسټیج پراپرټیز د دې لپاره چې تاسې د دې څخه کار واخلئ د ای پوسټیج سافټویر باید چې شي انسټال دا د ای پوسټیج له لارې لېږل. یو نیډ ټو انسټال الیکټرونیک postage software before you can use this feature. Would you like to visit the Microsoft Office website and find out more about each postage electronic postage add-ins? Say the line Microsoft that's the past. دغه څخه لرو لیبل تاسو پیژنئ مثلا دغه باندې چې پښتې کریم دی مثلا دغسې نور شربت دی باندې لیبل یې مشته کاغذ یې دغه ته موږ دغه وایو لیبل دې ته لیبل ویل کېږي. دا لیبل داسې د لیچ اپولی سي هلته خو هم داسې ډیزاین کولی سي چې په دغه کې جوړ کړي په ټیبل کې هم کولی سي خو د دې لارې بیا کولی سي چې لیبل جوړ کړي د لیبل لپاره دا دی. اوس تاسې څه وایي یوز ریټرن ادرس په دغه ځای باندې ماته څه وکړه ریټرن ادرس راکړه هغه ادرس راکړه که نه بل ادرس هم کارولی سي که خپل په خوښ وکړئ. مثلا زه کوم میډ ان هلمند افغانستان صحیح دی لاندې ورکوئ چې چش لپاره کاریږي فار پین اینډ فیور دا ورکوئ صحیح دی دا چې مو کله ورکړله دا په پښتو باندې هم لیکلی سي لیبل د چا شی هم ورته ورکوئ مثلا ادرس لیکئ داسې کوچني کوچني بیا په شي باندې مشلوي نه دلته ورته ورکوئ هغه ادرس چې مو کله ورکړئ اوس فول پیج اون د سیم لیبل په ټول صفحه کې یو رقم لیبل راځي که راځي سنګل لیبل او یو لیبل یې څومره وي اوس وګوره یو را یو کالم یعنې یوه خانه کې راځي په دوه کې راولي بیا به راسي دوې راګانې بیا به دوه راګانو کې راځي اوس وګوره کالمونه زیاتېږي خو راګانې نه دوه کالمونو کې راځي یو لیبل په دوه کالمونو یعنې د دوه کالمونو ځای نیسي باندې د دوو سیلونو صحیح دی په دا شکل باندې. اوس به څنګه وکړئ راپسې د دې اپشن ته
اپشن ته چې کله رالاس دلته به ډول انتخاب کې په صفحه کې ته غواړې څو دانې راولې یو پر دوه په صفحه کې راځي یو پر څلور که 10 دانې په صفحه کې راولې هر څومره چې زیاتې وشي نه مثلا 10 په صفحه کې راځي ادا به اوکې کې دا چې کله اوکې کې داسې به وکړو دا به پله کینسل ځکه په دغه صفحه کې راغلی دا کار نه کوي هغه دغه په انولا باندې موږ کلیک کړو نه اوس دغه دې راسي بیا هغه دغه ګډ لیکنې څه خیر اوس دا دې کار کوي مخکې هلته موږ کلیک کړی په دې کار رابسو بېرته به هغه ورته ولیکو افغانستان اوس به راسئ نیو ډاکومنټ باندې وکلیک ګوره موږ هلته انتخاب کړي نه اوس 2 کلمونه یوازې راته راغلي ځکه موږ نه ورته ویل چې څنګه وکړه دا لیکنه به کاپي کړو دې ځای څخه کنټرول سی دا بېستو اوس به راسئ لیبلز ورته دغه لیبل راته راکړه رابسې په اپشن کې دلته به څو دانې انتخاب کړي پر صفحه باندې 20 دانې چې په صفحه کې دا اوکې کې اوس به راسي نیو څومره په نیو صفحه کې راته راکړي اوس څو دانې راغله 10 دانې راغله خو دا کول چې نور هم داسې څه هغه چیز د خالد هر څومره چې لیبل خو هغه ورته منظمه نو څنګه وکړه دا څه ورته کم وکړه دا چې کله انتخاب کړه دومره دې راسي دا به هم دغسې ور اوس په ټول ټیبل انتخاب کې لیکنه به څنګه را نور ټیبل دی ګوره په ټیبل کې ډیزاین کړی اوس د سیلکشن کې راځي په دا شکل دا ولې غلط دی سپیکر کوم شی پکښې پېښ هغه نوم باندې داسې راولي نه هغه بېرته څه کېږي دلته به راسو خیر اوس څنګه وکړئ دلته چې کله رالاس یو بل خانه به اضافه کړي ټیب بټن به اوس بېرته دا لیکنه رالاس اوس بېرته دا لیکنه کاپي کړه چېر څومره لیبل زیات دي په وره کې هغه مشر نه دا لیکنه چې کله انتخاب کړله کنټرول سی دا به ټول ورسره انتخاب کنټرول صحیح شو دا شکل باندې اوس چې کله چاپ کړې صفحه کې څو دانې چاپېږي شپېته دې ته اوس کول څه ډیزاین هم وکړي ټیبل ته چې راغلی زموږ ټول د ټیبل ډیزاین صحیح دی په دا شکل دا په یو وار په ټولو سیمونو کې راځي هغسې کې لیکې په اصل کې به جلا پیسټی د هغه څخه وروسته لرو میلینګ دا د لیبل موضوع د هغه څخه وروسته لرو سټارټ میل مرج او دغه د صفحې چې دی ډول دی لیټر یې غواړې دا د وریک سایز مثلا په دا ډول راسي د ایمیل لپاره یا د انولاپ لپاره راسي د پښتو لپاره وګوره اپشن هم درکوي څومره به استه ولیکم څنګه راسي دا خو اپشن و هر ډول چې تاسې انتخابوئ که نورمال ډاکومنټ چې غواړې ډول یې غواړي بل ورو سلیکټ ریسیپشنسټ دا څنګه کوئ اوس ټایپ ا نیم لیست او بل یوز ان ایگزسټینګ لیست د دې لپاره کولی شئ چې معلومات څه وکړئ چا به کې اضافه کړي یا داسې کولی شئ چې معلومات د ډیټابیس څخه راواخلئ یا داسې کولی شئ چې معلومات څه وکړئ د لیک خپل اضافه کړئ وروسته چاپ نو د هغه لپاره څه ولیکئ مثلا تا ته څوک وایي چې د ډیټابیس کې د څو ریکارډ 100 ریکارډ دي 100 قسم معلومات دي هر نفر معلومات جلا جلا راته چاپ کړئ ډیټابیس خو تاسې بیا وروسته وایاستئ اوس معلومات څنګه چاپول دلته تاسې کولی شئ یو خو دا د ټایپ ا نیو لیست د دې لپاره هم تاسې کولی شئ معلومات اضافه کړئ وروسته چاپ کړئ ګوره ټول خلک دلته ټایټل دی فرست نیم دی لاست نیم کمپنۍ نیم د کمپنۍ نوم راځي دا ورته ورکوئ که چیرې دغه خانې کالمونه چې دې جوړ کړي و دا مو نه وه خوښ صحیح خپل په خوښ جوړ بیا به راسي کاسټمایز کالمز دې باندې چې مو کله کلیک وکړئ اوس وګورئ هر یو چې مو ناخوښ مثلا دا دی دا زه غواړم چې ډیلیټ صحیح شو او دا که غواړئ چې رینیم یې کړئ خپل په خوښه نوم ورکوئ ټایټل هغه ورته ورکولی شئ اوس چې کله دلته نومونه راشي دا به زه ایسته کړم دا به اوکې کړي اوس راځه نوم ورکوم علي لاست نیم ورکوم احمدي دا اوس راځم د بل لپاره معلومات اضافه کوم
ټیپ بټن به وست ټول معلومات ورته وکولی شي. اوس دلته راځم احمد دا چې کله ورکړ دا به اوکې صحیح دی او معلومات هلته چې شوله اضافه شول. اوس به څنګه وکړو د ډیټابیس خبره او دا معلومات به یو کله ثبت کړو. موږ معلومات چیرې ولیکل په ورډ کې مو ولیکل نه هلته به چې په ډول ثبت شي په ډیټابیس کې به ثبت شي. هلته معلومات اوکې دی ایس سی وکړي. راغلی که نه ډیټابیس کې راغلی هغه دا معلومات لږ زه به راسم نور معلومات ورته اضافه کړم. هغه هم کولی شي زه کله درته ښیم وګورئ دلته دا فیلډونه ستا دلته چې موږ سره اوس څنګه کو د طریقه څخه راخلم دا طریقه خو موږ داسې ولنه چې خپل خوښ معلومات ولیکئ خو دا معلومات هم بیرته په چیز کې ثبتېږي ډیټابیس کې ثبتېږي په اکسس کې څیرې دا پسې اکسس به خلاص کړئ زه به یو څه معلومات ورته اضافه کړم. دلته به څنګه وکړئ بلینک ډیټابیس ډیسکټاپ ډیټابیس چیرې به ثبت کړئ ډیټابیس دا به ډیسکټاپ باندې ثبت کړئ. دلته به راځئ ډیسکټاپ ورته انتخاب کړئ اوکې به کړئ دا به کریټ کړئ. دلته به چپا کلیک وکړئ معلومات به ورواچوئ ډیزاین وي صحیح دی. اوس نیم جاب سالري او بل ډیټ بس همدومره بس اوس به راسم معلومات ورته وراچوم. مثلا دومره معاش دی دا یې تاریخ دی په دا وخت باندې بل نفر ورته وراچو ولي دومره معاش دی صحیح دی. دا تاریخ راغلی کنټرول زد دلته به راسو دا وخت ازم د بل نفر معلومات وراچوم علي قدرت خان او جان صحیح دلته به دندې ورته وراچوئ او دلته بله دنده دلته بل دلته بیا ماشین ورته صحیح شو نور تاریخ نه وایي صحیح. دا معلومات چې کله راچل اوس دغه معلومات زه غواړم چې چاپ یې کړم هولډ کړئ په جلا جلا صفحه باندې چاپ د هغه لپاره به تاسو څنګه وکړئ پله به راسو نوې صفحه به واخلو رابسئ میلینګ دلته په دې ځای باندې کلیک وکړئ رابسئ یوز ان ایگزسټینګ لیست اوس به راسئ هغه ډیټابیس به ورته انتخاب کړئ دا ډیټابیس نو دا چې کله ورته انتخاب کړئ اوپن اوس اوپن دلته وګوره هغه شیان چې موږ راته ورکړل راغله که نه اوس به څنګه وکړئ یو جدول به راوړئ ټیبل دا څو خانې دي شپږ نه رابسې شپږ راګانې دوه کالمونه یو جدول به راوړئ شپږ راګانې دوه کالمونه دا به وکړئ. اوس به نو دا یو څه لږ به داسې سم کړئ لږ به پراخ کړئ چې داسې راسي دا جدول. اوس به راسي میلینګ کې دلته به دا ټوله شیان مخکې راوړئ بیا به وروسته هلته ورته ولیکئ چې هر شی و آی ډي و نوم په داسې شکل باندې صحیح دی. دا خو هغه دی چې سیستم بیا وروسته راوړل کېږي هغه د دوی معلومات
اخوا بیا تاسو ته لیکي چې مثلا دا د جاب خانه دا د ډیټ د سالري او بل ته کلیک وکړئ دا ټول دغه څه ته اضافه کړئ ډیټ او ټایم اوس دلته راسئ آی ډي ورته ولیکئ آی ډي نمبر یا آی ډي یوازې دا به منځ ته راوړو نیم دا که پښتو کې انګلیسي پاتې نه لري او بل لوري جاب سالري ډیټ او ټایم دا چې کله راوستل دا به ټول جدول به انتخاب کړئ څنګه غواړئ مثلا په منځ کې دې راشي دا شکل باندې کوم منیو ته به راشي لږ به فونټ ته غټ کړئ بولډ به کړئ او بل سټایل ورته ورکړئ دا سټایل ورته ورکړئ د دې رنګ کې تغیر وکړئ که نه تغیر هغه ستاسې صحیح هر ډول چې مو انتخاب وکړئ زه راځم داسې رنګ دا شکل او دا لیکنه د چی راسي په دې ځای کې راسي دا شکل اوس دا چې کله راغلل رابسئ مې لینک ته دا خو م راوړل نه ډیزاین هم کوي ټیبل ته چې ما ډیزاین وکړي هغه م درکولی شي اوس به راسي مې لینک کې پر یو ریزلټ باندې به کلیک وکړو ګوره دا اول نفر آی ډي اوله ځای به ټول معلومات راغلل بل نفر معلومات غواړي چې وګورې رابسئ نیکسټ ریکارډ دا د بل نفر هر څومره کسه چې واده د ټول نفر معلومات چې کېږي دلته راځي صحیح اوس نو غواړو چې د هر نفر معلومات په جلا جلا صفحه باندې چاپ اوس که د هغسې کې هلته په اکسس کې بیا داسې نه چاپېږي د هر نفر جلا جلا راسي هر یو آی ډي ورکوي بیا به هغه معلومات چاپوي اوس دلته هم تاسې مثلا د یوه نفر معلومات راغلي بل سپی کې لیکېږي ډېر وخت څخه نیسي نه نو څنګه به وکړئ رابسې چیک فار ایررز دې باندې به کلیک وکړئ په دې کې به کمپلیټ د مرج دا برخه به ورته انتخاب کړئ یا کمپلیټ د مرج وداوټ فیوزینګ او اوس پې وکړئ اوس به راسي دا د اول کس معلومات شول نه هغسې به راسي دا د دوم نفر معلومات شول هر څو نفر شول درېیم نفر څلورم پنځم دا هم شپږم هر نفر معلومات چیز کېږي په جلا جلا صفحه باندې چاپېږي دا میلینګ وینو دا پای ته ورسېږي